الا الله محمد رسول الله که په دغه ورځ باندې ته ګرفتار نه شوې زه به خپل سر قلم کړم. وایم د جان حبیب د ګرفتاري تاریخ راغی. د جان حبیب د ګرفتاري تاریخ راغی. په کم تاریخ باندې به ګرفتاریږي؟ دا اوچا ورته څه وایي، څه پیغام ورته لري چې یاره په کم تاریخ به ګرفتاریږي؟ تاریخ چې کوم دی تاسو هم په دې ویډیو کې وګورئ او دغه تاریخ په ټول انتظار کوو چې یاره دا تاریخ کم دی، څه ټایم دی، کله به ګرفتاریږي، د هغې نه پس به بیا خبرې کوو. راځئ ویډیو له. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به وي. ملګرو نن ویډیو چې کومه ده څنګه چې تاسو ته پته ده جان حبیب د علي شاه په مور او په علي شاه پسې یا د علي شاه په پلار پسې د اوچا پسې چې کومې خبرې کومې اپریشن یې شروع کړي دي، نو اوس چې کوم دی د هغه د ګرفتارۍ تاریخ راغلی دی او دا د چا د خولې خبره ده؟ دا د 007 د خولې د داود شاه د خولې. تاسو د کلیپس وګورئ چې په دې کې تاسو تاریخ پیکس کړي چې یاره کله به ګرفتاریږي. راځئ چې دا وګورو. 9/12/2020 باندې به ټیک 2 بجې جان حبیب اریسټ کیږي. تاسو چې کوم دی دغه تاریخ به د دې د لور او د بړوانه به تاسو اورېدلی چې یاره 9 تاریخ 12مه میاشت 2020 کال او 2 بجې یا 1 غنټه مخکې وروستو دا هم دی دروغ وایي. دروغ ځکه وایي چې دی کله وایي زه پلان کې ګرفتار وم. دا تشې پیارې او تشې هسې هغه شتۍ بادوي. زه هغه FIA والا ته هم حیران یم چې تاسو به د ده په خوله باندې یو جان حبیب چې کوم دی هغه ګرفتاروئ او د جان حبیب قصور بسئ چې هغه صرف د پښتنو دپاره یو اواز اوچتئ چې یاره دا کنجري دا کم غلط کارونه چې کوي چې دا ختم شي. آیا زه تاسو ته وایم چې دا خبره هغه ټیک کوي که غلطه چې یاره دا کنجرتوب ستا د لور دا بربند ډانسونه دا دې ختم شي؟ ستاسو نه زه تپوس کوم چې یاره هغه دا ټیک وایي او که غلط. نو که په دې وجه باندې جان حبیب ګرفتار شي نو دا خو بیا مطلب دا شو چې یاره حق وینا نه ده پکار. زموږ هغه FIA والا ته خواست دی چې کوشش وکړي الټه دی ګرفتار کوي په 2 بجې 9 دسمبر 12مه میاشت او 2020 کې تاسو دی ګرفتار کوي. څوک دا د سونیا شاه دا میړه چې کوم دی دا دومره ګیره چې د پرېښې ده تا خو دا ګیره زه یم په شرمونو وشرموله. او ته چې کله د سکرین ته راشي نو زه یم چې په دې خلکو اور بل شي چې یاره ستا سره سړی څه چلو کي. دا ګیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ته که نه زه یم د دې نه سړی زوړند کي که نه چې د دې نه دې زوړند کي نو ستا سره به ښه کار وشي. تا خو د دې ګیرې توهین وکړو مړه. په دې ګیره باندې ته نه شرمېږې خپلې ښځې ته خپلې لور ته دا نه وایې چې یاره تاسو په چا پسې کنځل مه کوئ، تاسو بربند ډانس مه کوئ. د خپلې لور ته ته دا نشي ویلی چې تاسو بربند ډانس مه کوئ. اوس در باندې هغه ویډیو ګورم چې جان حبیب ورته څه وایي چې او زه به واقعي ګرفتارېږم. والله وایم داسې نر پښتون ملېږي. دا شارټ کلیپس د هغه وګورئ د جان حبیب. تاریخ بالکل تاریخ ټایم ورځ دا به نه بدلې. د شروع ورځ نه تاریخ بدلوم نه ورځ بدلوم نه ټایم بدلوم او د دې نه هم خبر یم چې ګرفتارېږم به. تاسو د ده دا کلیپس هم وکتو چې یاره بالکل به زه ګرفتارېږم او وایي دا راته پته هم ده چې خامخا به ګرفتارېږم ځکه چې دومره یو لوی قدم څوک اخلي نو بیا خو خامخا دا مخې ته به دا دیوالونه تا ته راځي، جیل به راځي، پولیس به راځي، قانون به راځي، عدالت به راځي، تحصیل ته به ځې. نو ټولو ملګرو ته زموږ خواست دا دی چې یاره تاسو د جان حبیب کاکا سره ودرېږئ. کومه پرونۍ ویډیو چې مې کړې وه مې صرف په دغه نیس کړې وه چې جان حبیب د خیر دی دغه خبره چې کوم دی د دغه ویډیو ثبوت په مخې ته راځي. په هغې کې جان حبیب قصوروار دی ځکه چې هغه ویډیو د انډیا وه. نو که دی په دغه الزام لګوي دا په غلطه دی او که په دغې کې سره بیا خامخا به موږ ملګري یو چې یاره دی ورته وایي چې یاره ته غلط ډانس مه کوه. د خپلې لور ته ووایه چې دا بربند ډانس نه کوي که ډانس کوي په ساده کپړو کې کوه. بالکل د دې حق ملګري دي. ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره د جان حبیب کاکا سره ودرېږئ. هسې نه چې دا سړی د ګرفتار نه کړي. نو او دا خبرې انتظار به هم کوو چې آیا دا دی په رښتیا ګرفتار یې که نه. ټول به انتظار کوئ. انشاءالله په 9 تاریخ باندې په 2 بجو نه وروسته به بیا یو ویډیو اپلوډ کوم یا به انشاءالله په 10 تاریخ چې یاره د بړواشا دا خبره رښتیا وه که نه چې دا سړی ګرفتار کو او که نه. نو د نیکسټ ویډیو پورې وکړئ خپل ملګري خپل ورور ارون باچا له اجازت او کوم ملګرو چې باچا بشل چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې یاره د 10 تاریخ ویډیو خو هم درته میلاو شي چې حقیقت پکې څه دی چې دی ګرفتاري که نه ځکه دی خو تشه ډوزې ولي.